سلامونه. د مشترک ژوند د سمیدو راز. راځئ نن په دې پوه سو چې موږ مشترک ژوند په خلاص توګه څنګه سمولی سو. اول شرط یې دا دی چې میړه او ماینه به دواړه هڅه کوي تر څو مشترک ژوند یې سم سي. یو پخوانی فرمول دی په نوې بڼه یې در تاسو ته وایم. ډېر پخوانی دی. طبیعت نیول. میړه او ماینه باید اول قدم کې کوشش وکړي یو د بل طبیعت ونیسي. تاسو څنګه کولای شئ یو د بل طبیعت ونیسئ؟ زما یوټیوب چینل ته ولاړ شئ. کله چې یوټیوب چینل ته ولاړاست پر پلی لیست باندې کلیک وکړئ. پر پلی لیست چې کلیک وکړئ تاسو ته ګڼ شمېر پلی لیستونه راځي. په هغه پلی لیستونو کې یو پلی لیست دی د واده وروسته د مینې ساتلو زده کړه. دغه پلی لیست ویډیوګانې ټوله وګورئ. د دا پلیلیست ویډیوګانې ستاسو سره کومک کوي چې د واده وروسته څنګه یو د بل خوی خاصیت ونیسئ، څنګه د انسانانو په اړه معلومات درکوي، د میړو د ماینې د ژوند په اړه معلومات درکوي. دا پلیلیست تاسو ته دا در زده کوي چې څنګه یو د بل خوی خاص ونیول سي. دا ډېر پخوانۍ مسله ده، اوس په نوې بڼه راغلې ده. د څه شي په نامه د واده وروسته د مینې کولو زده کړه. نو هغه پخوانۍ خلکو چې به ویله چې یو د بل طبیعت ونیسئ، موږ خو به دا په خوله وایو چې یو د بل طبیعت ونیسو، خو دا چې څنګه یې ونیسو دا سخت کار دی، ځکه چې موږ ټوله انسانان هیجاني حافظه لرو. د مور د نس څخه چې د مور په نس کې موږ یو حافظه لرو، بعضې شیان د دې سبب کېږي چې زموږ حالت را خراب کړي، اضطراب راته راولي، وجود مو ګډوډ سي. خو د دا هر څه دپاره موږ خو نسو کولی چې یو نفر راسي ما ته وایي ورشه د پلانکي خوی ونیسه بلا دې ژوند جنت سو. نه خیر، دا اسانه کار نه دی. که چیرې تاسو غواړئ یو د بل خوی ونیسئ او ستاسو د مشترک ژوند په ښه توګه جوړ سي، نو میړه او ماینه دواړه د واده وروسته د مینې ساتلو پلیلیست ته ورسئ. هغه تاسو ته په منظم توګه درښیي چې یو د بل خویونه څنګه کشف کړئ، څنګه یو د بل په خویونو پوه سئ. انسانان یې پر 5 حصو تقسیم کړي دي. د ټوله دنیا انسانان یې پر 5 حصو تقسیم کړي دي. هره حصه یې په جلا توګه تاسو ته تشریح کړې ده چې څه رقم. البته ما خپله درته کړې ده، خو دا یو بین المللي موضوع ده چې ټوله پکښې باور لري. نو تاسو هغه پلیلیست وګورئ، هغه ستاسو سره کومک کوي چې یو د بل خوی ونیسئ. مننه.